د اسلامي امارت ترمنځ د اختلاف په اړه اندېښنې یوازې تبلیغات دي. د اسلامي امارت له پیل څخه تر اوسه د اسلامي امارت دښمنان هڅې کوي ترڅو د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ اختلاف پیدا کړي او د ولس له منځ څخه راجوړ شوی دغه ستر نهضت سره تیت او پاش کړي. خو تر اوسه په دې نه دی توانېدلی او په راتلونکي کې هم ښایي دا توان پیدا نه کړي، ځکه د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ د متقابل احترام او د اطاعت فضا قایمه ده. د دوی پر وړاندې ډېر ستر مشکلات هم ډېر کوچني دي او یو بل ته د تېرېدلو او د یو بل د منلو ماده په دوی کې غالبه ده. د اسلامي امارت د چارواکو ترمنځ د اختلاف پیدا کولو په موخه امریکا په میلیونونو ډالرو مصرف وکړ او بیا یې رنګارنګ تبلیغات وکړ، خو دغه هدف او موخه یې ترلاسه نه کړه. پر مختلفو نومونو او اصلاګانو یې د اسلامي امارت په صف کې د درد راوستو هڅې وکړي، خو پر دغه مسیر او هدف کې دوی ناکام او نامراده راګرځېدلي دي. د پردیو استخباراتي کړیو په دې وروستیو کې یو وار بیا هڅې شروع کړې وې ترڅو د اسلامي امارت د ځینو مشرانو خبرې په رسنیو کې غلطې تعبیر کړي او پر هغې خپل زړونه خوشحاله کړي. خو د اتفاق او اتحاد په اړه د اسلامي امارت د مشرانو وروستیو څرګندونو دوی بیرته ناامیده کړل. د اسلامي امارت د اتحاد او اتفاق راز د دوی په اطاعت کې دی. دوی د خپل امیر اطاعت په داسې توګه کوي چې د الله جل جلاله او رسول صلی الله علیه وسلم وروسته د هغه اطاعت پر ځان فرض بولي، د هغه له امر څخه سرغړونه یوه ستره ګناه بولي. د اسلامي امارت مشران د تیر 20 کلن اشغال پر مهال له څومره مشکلات او ننګونو سره مخ وو، خو د هغه ټولو مشکلات او ننګونو سره مبارزه دوی په اتفاق او اتحاد وکړه. د اسلامي امارت د اتحاد او بری راز دا دی چې د اسلامي امارت په رهبرۍ کې بې تجربې، کم عمره او احساساتي ځوانان نشته. د اوسني مشران ټول تجربه شوي، زنداني شوي، زخمیان شوي، پاخه شوي او د نړۍ له سیاست سره بلد شوي اشخاص دي. نه د جمهوریت په څیر چې څو احساساتي ځوانان او ښځې یې له خارجه راوړي او دلته یې پر افغانانو حاکمان وګرځول چې د هغوی هره پریکړه پر احساساتو بنا وه. د اسلامي امارت د اتحاد او بری بل راز د منصب او چوکۍ سره مینه نه درلودل دي. د اقتدار او منصب شوق یې پر هیڅ یوه کې نه لیدل کیږي او هیڅ یو منصب نه غواړي. که امیر یې کوم ځای کې پر دنده ګماري ډیره ښه ده، خو که کلونه هم بې دندې پاتې شي د دندې غوښتنه به ونه کړي او دا کړنه دوی په عملي ډګر کې ثابته کړه. رئیس راواخلي وزیر یې وټاکي او وزیر راواخلي په کور یې کینوي، له خولې یې حرف نه وځي چې همدا له منصب سره مینه نه درلودل دي او د اطاعت او غاړه ایښودنې درسته معنا ده. د اسلامي امارت د اتحاد بل ستر راز د قومي او لساني تعصباتو شاته غورځول دي. د اسلامي امارت په مشرانو کې د هر قوم، د هر سمت او هرې ژبې خلک شته. اسلامي امارت کې پښتانه شته، تاجک شته، ازبک شته، ترکمن شته، بلوچ شته، حتی پشایان هم شته. خو تر اوسه یې د یوه له خولې د تعصب او قومګرایۍ خبرې نه دي اورېدل شوي. په اسلامي امارت کې دا نشته چې دا د لوی کندهار دی، دا د لوی پکتیا دی او دا د شرقي زون دی. په اسلامي امارت کې معیار تقوا او صداقت دی. هغه چې اسلام ته ژمن دي امارت ته هم ژمن دي او ټول مشران پر اعتماد لري. کله چې په کومو خلکو کې تقوا او دیانت معیار وګرځي هلته غمي او نامي خلک راټولیږي چې هغوی کې بیا د یوه بل د منلو او یو بل ته د غاړې ایښودلو ماده د اولیت تر درجې قرار لري. نو د داسې اشخاصو پاشل او ټوټه کول بیا مشکل څه چې ناشونی کار دی.